کړي چا صدرې کړي د چیرې زه کوم ولایت وته زو دغه بس په روژه کې موږ د بانډار سره شروع یې تر اختره پورې الله دې بس موږ سره هغې دنیا کې بس نیغه سیه لار وښیي دې نه ټول کاږه روان یو دې دنیا کې ټول کاږه روان یو لږ پیکه دی نور ښه خوندور دی ښه خوندور دی خو پیکه دی نو ستا د قوارې سره دا خلک اشنا دي دا تا ته چې غږ کوي او راستنوي دی نو په دې خاطر باندې چې دی خو یو څوک دی کور مودان زموږ دپاره جالبه دغه وه چې ډېر خوندور امنیت و امنیت برابر دی شکر دی الحمدلله که د شپې ځې که د ورځې ځې کوم داسې دغه موږ نه وینو چې د هغه څخه موږ وبېرېږو یا او ستا له سرپوښ ټوپکه زار شم په اوږه ستا دی او کږه زه د خیاله ځمه مخلص صاحب غونډ افغانستان غونډ داسې ویل چې پښتانه کوم ټول نړۍ کې دي هر ځای کې ستاسو مینوال ډېر زیات دي او خاص کر ما ډېر تعقیبولې په دغه کې دا نیټ کې مې ډېر زیات تعقیبولې او فالو کړی مې انشاءالله دا ډله ځوانان ګورئ دوی هم خپل کور کارونه ټول پریښي دي او راغلي دی د سید جمال الدین افغان ټاټوبي ښایسته کونړ ته او کونړ کې بیا په سپین جومات کې دي لومړۍ ورځ بس ماښام ته راووتو نو یوه شپه پر لارې سوه یوه په کابل کې سوه په جلال آباد سوه نن بیا دا دلې رالولو لار که هر څومره اوږده وي ته مزل کړه هغه څوک منزل ته رسي چې کښېني نه همداسې ده مونږ خو ټېله دې ته وایو ښه داسې دې ته ټېله وایو نه نه دومره تیز نه نو دا خلک ولس خاوره دا راباندې حق لري او د دوی په خاطر نهایي کوشش کوم چې ځان داسې یو هدف ته ورسوم چې خیر مې ولس او خاورې ته ورسي درنو لیدونکو ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېر زیات خوشحاله یم چې د خپل فامیل سره یو ځای راغلی یم کونړ ته روان یم او په کونړ کې به له ځوانانو سره کلیوالو سره او کونړیانو سره خبرې اترې کوو د دې اختر به راخلو انځور کوو بیا تر تاسې به رسوو ځانګړی سلام هغو مسافر ورونو ته چې له هېواده لرې دي او زموږ دا خپرونه ګوري خپل ګل ګل هېوادوال ګوري او راسره دي له هغو مننه او اختر دې ورته بیا بیا مبارک شي درنو ملګرو راسره پاتې شئ زما ورونه زما زامن زما د ماما زامن او تره زامن ټول راسره دي ورځو مخ په کونړ او چې چا سره مخ شولو کیسې به ټولې له تاسې پټې نه وي راسره پاتې شئ مخکې ورځو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی ښایسته کونړ او په کونړ کې بیا خاص کونړ دلته راغلي وو چېرته چې ځوانان دي ډلې ډلې راغلي د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو څخه د دوی سره خبرې اترې لرو راسره پاتې شئ سلام سلام په خیر راغلی السلام علیکم خاص ته خیرت دی کروي دی ډېره مننه نوم مبارک دی زموږ نوم عابد دی زموږ نوم عابد دی که زما نوم عابد دی ما لکه د شریکه د ټولو نوم عابد شریکه دی نه معنی دا ده چې عابد وایي عبادت کوونکي ده او دا ټول عبادت کوونکي دي صحیح خبره ده که نه ښه څنګه یې الحمدلله ژوند چارې دې څنګه روانې دي ښې دي الحمدلله ډېرې ښې روانې دي ښه رښتیا راته ووایه چې اختر ته ډېر خوشحاله وې که روژې ته سوچ مه کوه نو ته اوس اخري روژې باندې ډېر سخت خفه شوم ولې روژه یې ونه نیوه که نه ښه هغه دېرشمه روژه دا خو چې هغه راوختله سپوږمۍ فدیه به چا ورکړې که ونیسو په دې کې هم شک زموږ څه کار دی دولت پوه شو کار یې دولت راته ویلي چې ونیسي موږ نیولې ده که دولت راته ویلي چې ماته کړي موږ ماته کړې ده نور هغه پوه شو کار یې هغه کیسې به عمل ته پرېږدو دا راته وویل چې وراره څنګه دی خوند دی ښه دی ښه اختر کې دې څه ولیدل اختر کې پرون تللي وو خوږیاڼو ته املې باغ ته تللي وو او ډېر زیات شمېر هېوادوال راغلي وو ډېر مینهوال راغلي وو پرون مالته چا مینهوال راغلي وو یاره د مملې د باغ مینهوال راغلي چا چې نوم اورېدلی و که نه او جالبه ځای کې اپیریانو ځای و سترګې هلته ګوره ما سترګې پټې کړي دي تړلي دي راته او زه تر اخره پورې تللی یم خپرونه زما په چینل کې شته دی ویې ګوره او داسې کلکې سترګې راته تړلي وو دې خوا دم کس روان او خوا دم کس روان اخره پورې لاړم بس هغه ځای و که نه چې مونږ ته پلار کیسه کړې وه و داسې مملې باغ کې یو ځای دی پرون مغزي نه لیدنه وکړه ملګري راسره وو د خپل کلي نه خوند یې وکړو ډېر خوند یې وکړو خوږیاڼو خو خپله ښایسته وطن دی او بیا چې مملې باغ ته لاړ شي نو بیا خو ویله د هغه چکر په خوند سړی پوهېږي که نه خو هغه زه
نه پوهېږم چې زه غلط یم که څه حساب دی سترګې چې هر چېرته پټې کې سړی کوږ ځي نو کني دلته د سترګې پټون پسې لاړ شه ته څنګه ځي یقیني خبره ده الله دې بس موږ سره هغې دنیا کې بس نیغه سیده لار وښیي یعنې په دې نه ټول کاږه روان یو دې دنیا کې ټول کاږه روان یو سیده لار دې خدای پاک هلته راوښیي امین امین ټول مسلمانان په دې دنیا کې ته ښه کارونه کوي چې خدای پاک د صراط په ترحم مخ شي انشاءالله ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله کړه ټولو مې ستاسو چینل ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم په دې اخره کې انشاءالله ټولو ته به دا مبارکي پاتې وو اخري ورځ ده داسې نه چې نیمګړی پاتې شي دا اختر دا یا دریم اخري وي یا اومه اخري وي اوس ته په منځ کې څلورمه څنګه اخري کې بس زمونږ دغه سبا بیا دوکانونه دي او بیا حساب کتاب ته بس سړی ملا سړی ته راوي د خیره شروع کېږي نو خو د ټولو دي زه دا وګوره اختر مې بیخي نه دی کړی د خپرونو پسې راوتی یم سلا ستاسو له ډېر عزت وکړو ستاسو الله قدرمن کا ډېره مننه شعر راته ویلی شي شعر راته ویلی شي ټپه راته کوی شي یا قربان وکړه ځه یا قربان که ځه هغه شینوار وجدانو خبره مه شرمه که ځه سبا مشاعره هم ده ګوره نو بس نشته راسره ډېره زیاته مننه کور مودان خوشحاله اوسئ نو تاسو کې کوم یو ته شعر یاد دی په خیر په خیر مجاهد راشه چې کیمره مارچه کوو دلته راشه ښایسته کیمرې راوړې ده دا کومه کیمره ده سونی ده مجاهد دومره ښایسته کیمره دلته وګورئ ښایسته عکس یې هغسې داسې ورته کړي چې بس دې مه راته مخکې څنګه یې دا عکس وپېژنم چې د چا دی دا ستا دی دا عکس دا د چا اخیستی و تا هر یو خبرې سره ولې ټوخېږي اوس ابل ټوخېږي زه خو شینواری نه یم صحیح دی نو زه به شعر دې نه واورم خو شینواری نه یم ښه ته څنګه یې نوم مبارک دی چې شعر دی تسل جان او که دا جان دې نه لري کو تسل باندې به کار ونه شي وبشي زه خیر تسل جان چې ورسره خوشحالېږي خان به هم ورسره ووایو اول خان بیا تسل بیا جان خان تسل جان خیر راغلی ستړي مه شئ ښه شعر تا ویلی ویم شعر ووایم نه مشکل ووایه نو چې وی بسم الله الرحمن الرحیم وی دعا کوه چې ستا په لار شم دعا کوه چې ستا په لار شم زه د کار څیز به دې په کار شم تا سره ګرځم چې هوښیار شم او ستا له سرپوښ ټوپکه زار شم په اوږه ستا دی او کږه زه د خیاله ځمه دا اوس څه شی و دا شعر خو نه و ټپه هم نه وه څه شی و دا هېڅ شی تا اوسه پورې صحیح ویلی نه دی دې صحیح ویلی دی څه شی و ټپهیزه وه بلکل ټپهیزه وه فکر کوم د مطیع الله تراب وه او همداسې ده نو ډېره مننه ځوانه خدای دې سلامت لره خوشحاله اوسئ چای راسره څکئ صحیح دی ځئ چې ځو چېرته هم بیایې خورایو لکه ناوي غواړه دا څه ویې لکه خرچه کوې نو نه مې پرېږدي چای راباندې خورئ ښه ښه نو زما په زړه خو زه وایم چې هغه نه د شیدو چای راوړي او ښایسته بنډار هم پرې جوړ کړو ګپ شپ هم ولګوو شیدو چای هم وڅښو صحیح دی نو ته شیدو چای راوغواړه زه به دا ملګرو سره خبرې اترې وکړم بېرته تا ته راګرځم صحیح دی هره خبره صحیح ده دې ته بل شی لکه یاد نه دي بیخي درسره بل څه ته یاد دي بیا ووایه صحیح ده ډېره مننه کور ودان نو عزیزه ګله ورځه چې مخکې ورځو د خیره ستړي مشئ په خیر راغلی د سید جمال الدین افغان ټاټوبی یعنی ښایسته کونړ ته راغلي وو د نورګل ولسوالۍ او همدارنګه د سپین جومات ترمنځ دا کومه ساحه چې ده دلته یو وړوکی مسجد دی او زموږ د لرې ځای نه نور هیوادوال هم راغلي دي دا به وپوښتو چې د کوم ځای نه راغلي دي خو دوی هم داسې ښکاري چې بسته سامانالات یې راوړي دي او ښه اوږد مزل ته یې زړه دی له همدو سره غږېږو سلام علیکم اجازه خو ده چې درشم خوشحال ډوډۍ خو به خورو نو چې دومره لرې نه راغلي یو اجازه ده ستړي مو شو به بیا وروسته وکړو صحیح دی حیات الله ډوډۍ راوړه که نه
ډوډۍ راوړئ تر څو چې ډوډۍ راځي لږ به خبرې وکړو څنګه دې خوښه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ټول په نمایندګۍ باندې صحیح دي بالکل نوم مبارک دی حکمت الله میرګی حکمت الله میرګی و ښه ښه میرګی صاحب د کوم ځای نه راغلي یاستئ موږ د کندهار څخه راغلي یو اها نو دروس میله شروع ده میله نه د خلاص څو ورځې سفر مو وکړ نو نه سلرم شپه ده تقریبا څلورمه شپه ده یعنې د اختر په لومړۍ ورځ راوتي یاستئ لومړۍ ورځ بس ماښام ته راووتو و نو یوه شپه پر لارې سوه یوه په کابل کې سوه په جلال آباد سوه نن بیا د دلې راللو ښه ښه په دغه لاره کې تا څه ولیدل د کندهار نه بیا زابل او بیا غزني او بیا همداسې چې راځي دې خوا د کوم ولایت دی بل میدان وردګ دی میدان وردګ نه وروسته کابل دی کابل نه لغمان او لغمان نه ننګرهار او دا د کونړ لار کې خو بس ښه ترتیب و ښه امنیت و یو دغه ټکرانه کېدله مټران ټکرېدله دا مټران باید سم وچلي کراره وچلي یا میله ښه به خوند وکړي نور هېڅ مشکل نه و ډېر ښه خوند یې وکړي ښه لار و بیا د کابل و کندهار وډې اوس ډېر ښه جوړ کړی و پخوا خو ډېر خراب و بس په 6 ساعته کې موږ راورسېدو یعنې پخوا په 10-12 ساعته کې رسېدو 12 ساعتو کې و بالکل همداسې وه دغه سړک چې جوړ شوی و دغه خلک ډېر خوشحاله وو ښه ډېر ښه دا راته ویلی شي چې کله د لومړي ځل لپاره دا فکر درته پیدا شو چې بنډار جوړو میله جوړو اوس به په سفر باندې فکر چاته پیدا شو لومړی غږ چا وکړو چې دغسې یو میله جوړو دا خو دا موږ ملګري هر کال موږ راځو 10 نفره 20 نفره 30 نفره په روژې میاشت را نوې سي موږ د بانډار سره کوو چې که موټر بیا یو کمانډوال بیا یو او چې سره کوو چا کالي کړي چا صدرې کړي دي چیرې زه کوم ولایت وته زو دغه بس په روژه کې موږ د بانډار سره شروع یې تر اختره پورې او اختر ته چې کله بار راوځئ تاسې یوه جوړه ځان سره کالي راوړئ که نه 2-3 جوړه نه ما خپل اوس 5 جوړې راخیستې دي ځان سره دې راغلي و چرنګه کالي هغه ځینې ملګري 2 جوړې 3 جوړې راواخلي او که د سپین کالي و د اسماني رنګ کالي و هغه نو بیا ډېر اخلي ولې خرنېږي میله کار دی نو 5 جوړې تا اوس راوړي دي سره نو دا 5 جوړې به بس شي ځکه ستاسې سفر 4 ورځې شو همداسې مخ وړاندې روان استئ او ریښه دا راته وایي چې سفر به کوم ځای ته پای ته رسېږي کوم ځای پورې ځئ نو اوس ملګري مشوره کوو چې بیرته دغه نورستان ته ځو او که نورستان ته نه ځو نو بیا کامې شریخ خو بیرته جلال آباد کې شپه کوو جلال آباد کې شپه کوو هلته ملګري وایي یخ دی او موسم سره نه د نورستان موسم خو ډېر برابر دی نورستان چکر که ووهئ نو ډېر خوندور به راشي هو هلته ورشئ ډېر خوندور ځای دی موږ هم په دغه مشورو کې سره که نه تاسو خو ماشاءالله بس ته کډه ځان سره راوړې ده بیخي ځئ هم همدلته واړوئ خپل کارونه همدلته ترسره کوئ شناخته ډېر څه دغه په دغه کې شپې کوو په ځایو کې و جلال آباد کې ښه انډوالان دي کابل کې و هر څه شناخته شته ښه یو خبره چې زما ذهن کې پاتې شول هغه دا چې تاسې د ټول ملګري چې راغلي یاستئ ټول د کندهار یاستئ که نه د هلمند ارزګان د بل ولایت نه موږ د 2 ولایتو یو د یو موټر د کندهار دی یو موټر د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ دی سنګین ولسوالۍ نه هغه بیا زموږ سره انډوالان د ډېره وخته میلې سره کوو سنګین والا دی سنګین والا دی ها زه به ورشم زه به ورشم ستا اجازه ده نه زه راوړم زه ها سپینې غوښې خو پرېمانه پراته دي او وا ماشاءالله مجاهده ته راشه وګوره دا وګوره ایت الله اجازه ده او السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ستړي مې خیر اس خیریت دی شکر دی الحمدلله څه کیسې وي سنګین ولسوالۍ کې سنګین ولسوالۍ خو امن دی اوس بیروبار زیات دی ځکه چې سنګین ولسوالۍ خو داسې تاریخي ولسوالۍ ده نو ډېر زیات خلک د شمال له خوا څخه د سنګین په طرف باندې ځي چې هلته بیا یو کجکي په نامه باندې ولسوالۍ ده چې د اوبو غټ ډیم هم پکښې کې دي یعنې هغه ته هم ډېر خلک د سیل دپاره ورځي کجکي بند ته کجکي بند ته ورځي او د سنګین ولسوالۍ هم په مخ کې ده اول سنګین ولسوالۍ بیا کجکي نو دوی کوشش کوي چې دغه دواړه ځایونه وویني نو ډېر سیلانیان هغې خوا ته ځي موږ خو نه بیا د هغه ځای څخه بیا کرار په یو هر ولایت کې یوه شپه کوو بیا دغسې پسې راځو ښه په دغه لاره کې چې راغلې ستا دپاره جالبه څه و زموږ دپاره جالبه دغه وه چې ډېر خوندور امنیت و امنیت برابر دی شکر دی الحمدلله که د شپې ځې که د ورځې ځې کوم داسې دغه موږ نه وینو چې د هغه څخه موږ وبېرېږو یا ځینې وارخطا سو یا بل مشکل راته پېښ سي امنیت ډېر برابر دی بالکل دا لوی ثبوت دی چې د سیند په غاړه ناست یو د غره په غاړه یو او دا ویره راسره نشته چې دلته به ناامني وي او یا خدای مکړه داسې څه راپېښ شي زموږ د عقل د تقاضا نه لرې اوسي نو دا د الله تعالی لوی کرم دی چې په موږ باندې شوی دی او الله تعالی داسې یو نظام راکړی دی بیا داسې یو امنیت یې راکړی دی سولې په فضا کې موږ تاسې ژوند کوو د دې نعمت باید موږ شکرګزار اوسو نو مرکز کابل نه راتېر شولې مرکز کابل کې ډېر رش و
زړه خو به دې تنګ شوی نه نه موږ د شپې ماښام ورته راورسېدو شپه مو وکړه سهار چې مو ناشته وکړله روان سولو بس نو دغه د جلال آباد په لاره کې ډېر زیات راشو په سروبي کې راشو پرون زه د جلال آباد نه راتلم زما کور خیوه کې دی او بله خبر دا چې زما تیار دعوت دی اوس نه چې که چېرته راځې بیا دغسې خیوې ته راشي هلته به یو بنډار ته زه برابر کړم زما یو ملګری دی حاجي صاحب ناصر الکوزی هغه هم د هلمند دی نه پوهېږم د کومې ولسوالۍ دی هغه هم راځي نو کې به نو ګپ شپ به ولګو بس انشاءالله وبه ګورو مخته به وګورو انشاءالله که مناسب سو در به سو د خیره او بل زموږ د خلکو څخه دا خواهش دی چې په دغه لاره د لاربندي چې راځي دا ټوله د بېنظمیه څخه راځي چې هر یو کوشش کوي زه دا بل څخه ځان د مخه کړم چې منظم ولاړ شي په دا سړک باندې نه به لار بندېږي او نه به رش جوړېږي هم به مریض تر ځایه رسېږي هم به میله ښه خوندي رسېږي او تاسو وکړل څو موټرونه مخکې شولې زه بیخي زما حوصله یې راختمه کړه چې ډېرو خلکو ته به مې ویل چې مال مه مخکې کېږه مه مخکې کېږه خپله ولاړم تقریبا د 5 دقیقو ساحه مې په 3.5 ساعته کې پرې کړه و د درونټې د خولې څخه در پوهنتونه پورې په 3.5 ساعته کې زه رارسېدلی نو څومره ساحه ده دا ټول د 15 دقیقو هم نه ده بس تر دغه ځایه پورې زه په 3.5 ساعته کې راغلی حوصلې ته خو د 2 سلام ځکه دا ډېره کمه ساحه ده او 3.5 ساعته په دغه ځای کې تېرول بس ته عمر زیاته تېر کړی و بس نو بس ما داسې سوچ چې ماپښین لمونځ راباندې قضا نه وسو په اوس وخت کې امنیتي ځواکونه ډېر زیات مصروفه دي او بیا مصروفه په دې دي چې د هیوادوالو خدمت کوي دم غړی چې امنیتي ځواکونه تا ګوري څه پیغام ورته لري بس موږ پیغام دغه دی ورته چې د داخل چې څوک بېنظمي کوي د بېنظمۍ مخه باید ونیسي چې څوک د چا څخه زهیر نه سي او څوک د یو چا ته لاس وانهچي بس دغه پیغام دی زموږ امنیتي ځواکونو ته نور کومه خبره نه ورته ډېره زیاته مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ خیر اوسئ الله مو سلامت لره درنو ملګرو دی و چې د سنګین ولسوالۍ نه راغلی و او بل ملګری د کندهار نه د پښتنو لوی ټاټوبی کندهار د هغه ځای نه راغلی و او دلته یو میله جوړه کړې ده نه یوازې دا دواړه بلکې دا ټوله ډله راغلې ده او بیا کونړ خوشبخته دی چې دغسې مشران ورته راځي نوموتي پښتانه ورته راځي را سره پاتې شئ مخکې ورځو د کونړ ښایستونه هم در باندې ګورو او د نورو میلهوالو سره هم غږېږو د ځوانانو دغه راټولېدنه د ځوانانو دغه خوشحالي دغه د افغانانو خوشحالي په رښتیا هم هر څه هغه څه دي چې موږ غوښتل د اختر مبارکې ورځې شپې دي دغه ډلې ځوانان راځي او دلته سیاحت نه خوند اخلي دغه ځوانان تاسې ګورئ ځان ته چیم برابر کړی موږ پرې ور برابر شولو وبخښه قاري صاحب وبخښه نو دو سره خبرې اترې کوو سلام علیکم وعلیکم سلام څه شی کې ته اوس تورې چای به برابر کوم تورې چای خو برابرې هغه اوس ور واچول بیا ترې پیالې هم ډکې څه کیسه ده چې برابر شي که نه څنګه برابرېږي په دې سره ډېر قدار چای راځي ها او برابرېږي خوند ته هم برابرېږي ها چې بوره پکې مکس شي ګوړه پکې ها. مکس شي او ګوړه ګوړه چې پکې مکس بیا چی جوړېږي بیا ته چای خوندور برابرېږي دا څه دا چې راوغستو دا مې دې خاطر تر راوخسته چې دغه ډک دی راوخوټ کېږي دا بیرته ورواړو چې دام پکې مکس به په شریکه اوس ها په شریکه به اوس زما برخه پکې شته دی ولې نه څو ځوانان دلته راغلي یاست ته کسانی اته څلور څو کېږي 12 او یو د پاسه 14 کله 14 کله 15 روژه تېره شوې ده که نه ته لږ صبر که دا چی کې اوس بیا دې ولې واړو دا خو په دې سره ذایقه وځي که نه چیبر وړوکی دی او په دې خاطر ته دا دغه کوو چې دوه ډبې ور اچولي بیا به دې دوه ور اچولي هغه سیستم موږ ته برابر نه و او راشه عزیزه دغه عمره سیستمات موږ ته برابر نه و چې بل چیبر را سره نه و چې کم هم پکې کړی و درنو ملګرو تاسې دغه وګورئ د مسافرۍ ژوند دی نو د میلې بنډارونو خو دغه کیسې وي وخت دی مازدیګری دی میلې ټیلي دا څه کیسه ده ها میلې وخت دی که نه په دې ژبه څوک پوهېږي وطنۍ لهجه ده ته راته بېرته ترجمه که څه یې ویل پروګرامونه دي دا ولا دا ورته خبرې خو تا ویل چې کلیوالي لهجه ده کلیوالي لهجه ده خو چیش ته وایي بس تی ویل شو که نه سبا د ټي وي مدید باړ خپل کې لګ مخ کې غیږه وای ها ښه دې ته وایي
مونږ خو ټیله دې ته وایو ښه داسې دې ته ټیله وایو نه نه دومره تیز نه ښه نو چای خونده به څنګه وي اوس به وګورو کنه چې دا یو د پاره کېږي بیا خوند ګورو هغه زمونږ رنګ یې ښه برابر دی او رنګ یې برابر خوند سره به ګورو زمونږ یو بل متل دی که تاسې اورېدلی یې که نه وایي د غرمې ډوډۍ وګوره بیا ماښام ته ورسره پاتې شه که نه نو هغه مخکې چې کشکې ما کتلی وی چې هغه دیګ دې څنګه کړی و نور چای دې څنګه کړی و دیګ خو ډېر زبردست دیګ کړی و چې هلکانو ته پته ده وا دیګ مو ته ما برابر کړی و سامان ملته پروت دی او که تاسو غواړئ چې تاسو ته به بیل دیګ تیار کړو مشکل نشته دی زنده باد ته پوهېږې چې دې وخت هېڅوک موږ یې نه یې پاتې که نه ځکه ماښام دپاره به ته دیګ برابر کړو یاره دا دې ښه زړونه هم غټ دي د ګورې کوم ځای نه راغلی کونړ څوکۍ ولسوالۍ نه خو دغه ځای نه راغلی بس تاسې خپله ټول کونړي راغلي یاستئ دا ځینې ځوانان پکې د ننګرهار نه راغلي دي خو زه ما دا خبره وړاندې مو کړله داسې کار وکړئ اوس خو دا ځای چې دی ستاسې په خپله ولکه کې دی دا مېلمانه پرېږدي چې یو ځل وګرځي دیو چې لاړل بیا تاسې راوځئ که نه دیو زمونږ هسې هم رس جوړ کړی سړی نه دیو چې راشي واده ورې زمونږ دا وګوري چې دا سیل صفا وګوري دیو هم ترې خوند واخلي پوه شي او موږ ته هم دا خوند راکوي چې دیو راځي باید موږ هم یو ځای ساحې ته وځو تاسې په دې بنډار کې ورسره شریک شئ په دې رش کې ما ته محصل ښکاري بله یم د کوم پوهنځي انجینري پوهنځي انجینري انجینر صاحب یې نه بس نمایي نه انجینر صاحب یې کله چې په دغه پوهنځي کې د قدم کېښود بس انجینر یې او ډاکټر صاحبان چې اوله ورځ دا نوملیکنه هم چې وکړي نو هغه وخت کې ډاکټر صاحب وي نور بیا بله داسې ده همداسې اوله کې چې لاړ شي انجینر صاحب تا ته اوسه پورې استاد کوم استاد پیری چې انجینر صاحب ته پاتې کې دا شی وایي هو حتما ویلی غږ کوي در باندې انجینر صاحب داسې ګورې تختې ته چې ښه خوندور دی خو بدبختانه چې موږ نه بوره هېره شوې وه یاره نو پرې هم لاره ځوانان لږ پیکه دی نور ښه خوندور دی صرف بوره هېره ښه خوندور دی خو پیکه دی راغله چې اوسه که متلګ راوړه دلته د کونړ کوم ځای څوک شته دی نو کنی بوره ته موږ راوځغلو ها دا صحیح ده نو دا سکي عزیزه دا وخت ها سلام علیکم سلام علیکم خاص دی السلام علیکم سلام علیکم خاص دی خیرت دی ملګری دوستان ښه دي ستړي مه شئ میاخیل صاحب میاخیل صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام جوړې سال خیرت تکړه تل دې مزه کنه اوس څنګه دی اختر مبارک څنګه الحمدلله ډېر ښکلی دی کونړ خو بیا بیخي ښکلی په دې دی چې د نورو ولایتونو نه سیلانیان هم راځي او بس جمع جوش دی خوشحالي ده او د نورو ولایتونو نه به راځي او که نه خو ټول کونړ هم له تاسې نیولې هر یو ځوان ته ورځه د کونړ یم د څوکۍ نه راغلی یم زه د نرنګ نه راغلی یم زه د پتڼ نه راغلی یم یو ورځ باندې تاسې ورځ وټاکئ دغه خو داسې دی ته یو دقیقه ماته وخت راکړه که نه زه یم چې دغه مېلمانه چې دي هسې رش تاسې مه جوړوئ چې کله دوی رخصت شول دا خو تاسو نه چا وړی دی بیا راځئ ورته که نه مونږ خو راغلي د دې مېلمنو قدر ته راغلي پښتانه د کونړ خلک چې دي دا یو پښتانه خلک دي نو په دې خاطر راغلي یو چې دا د قندهار او د نورو ولایتونو خلک وګورو د هغوی سره اشنا شو د هغوی د کلتور سره د هغوی د دغه سره مونږ اشنا شو نو په دې خاطر باندې مونږ دلته راځو مونږ هم راځو میاخیل صاحب چې د چا سره هم زه غږېدلی یم ما 2-3 خپرونې دلته وکړلې چې د کونړ د ځوانانو نوم ورته واخلو نو ډېر زیات خوشحاله یي وایي چې د کونړ خلک په رښتیا معنا په ټوله معنا باندې میلمه پاله دي میلمه دوسته دي با اخلاقه دي با سلیقه دي دومره چې دوی دا خبرې کوي زه من غټېږم چې شکر دی په ختیځ زون کې بیا داسې یو ولایت لري چې ولسونه یې په رښتیا هم میلمه پاله دي زه یې خپله ګورم دغه ځوانان ما لا لیدلي هم نه دي او مخکې مې لیدلي هم کله نو اوس راغلم ما ته وایي چې ته به نه ځې تر څو پورې چې دا چای دې نه څښلی او جالبه خو دا ده چې چای یې کړی دی بورې پکې نه ده اچولی دغسې خلک لاچیم دې نسیم وړی ده دا لا بله خوشحالي داسې دی مخلص صاحب ستا د څېرې سره دا خلک اشنا دي دا ځوانان دې تعقیبوي او ګوري دي او ستاسو هغه صفحه چې ده هغه ما لایک کړې ده ما سره دغه ده زه یې ګورم ما او تا سره یو بنډار کې ملګري شوي وو چېرته په همدې سپین جومات کې زه او غورځنګ موږ په یو ځای باندې چای وڅښه بلکل هماغه نو ستا د قوارې سره دا خلک اشنا دي دا تا ته چې غږ کوي او راستنوي دي نو په دې خاطر باندې چې دی خو یو څوک دی کور مودان دوی خپله درانه خلک دي که یو څوک څومره هم څوک وي خو چې دوی درانه نه وي دوی میلمه پاله نه وي نو چېرته به یې غږ کولو څه ته به یې دا ویل چې راشه موږ سره چای وڅښه که نه د کونړ خلک د سید جمال الدین افغان
انټیریر وګوره بیا دا وګوره همداسې ده همدغسې ده کور مو ودان ته تاسو نه ډېره مننه چې کونړ ته راځئ او دا ځوانان هڅوئ دوی تشویقوئ چې دوی راشي میلې وکړي د نورو ولایتونو خلک راشي کونړ ته له کونړ د دې منظرو څخه دوی خوند واخلي او دا ټول شریک هیواد دی ټول افغانستان دی موږ به نورو ولایتونو ته ځو د نورو ولایتونو خلک به دې ته راځي تاسو چې دا کومې خپرونې چمتو کوئ او دا برابروئ د ځوانانو دپاره دا تفریحي خپرونې برابروئ دا د طنز برخه مو ډېره پیاوړې ده مننه درنه کوو کور مو ودان خوشحاله اوسئ مهرباني نوم مبارک دی نوم شریف الله جهید دی مخلص صاحب تاسې د ټولو ملګرو ته سلام شریف الله جهید څومره ښایسته تخلص دی ښه دی او نایابه تخلص دی خدای دې ښه لره تاسې خپله ښایست معنی جهید د مبالغې صیغه د ډېر کوششي او زحمت کش ته ویل کېږي نو کوشش کوو د ژوند په چارو کې زحمت وباسو ښه بیا خو به ته ډېر کامیاب هم نو کامیابي د رب په لاس کې د موږ نهایي انساني خواري کوو چې کامیاب اوسو چې لار که هر څومره اوږده وي ته مزل کړه هغه څوک منزل ته رسي چې کیني نه همداسې ده او څومره چې یو انسان زحمت وباسي خواري کوي او سختو حالاتو سره مبارزه کوي نو انسان هیڅ الله تعالی بیا د انسان دغه خواريانې هیڅ کله ځمکې ته نه غورځوي واقعیت هم همداسې دی مخلص صاحب ته خبرې کې ځان مې ښه ملګرو ته وایم چې دا دین فطرت او ټولنې ته مینه ورکول دوی ته خدمت دا د انسان فطرت غوښتنه ده که نه نو دا خلک ولس خاوره دا راباندې حق لري او د دوی په خاطر نهایي کوشش کوم چې ځان داسې یو هدف ته ورسوم چې خیر مې ولس او خاورې ته ورسي ډېره مننه دغه فکر دی هغه فکر دی چې هم د ټولنې او هم د ټول افغانستان په خیر دی الله تعالی دې ونازوه ښه راځه اختر ته راځو لږ شان دی د اختر کیسې راته وکړه لومړی ورځ چېرته یې تېره کړله او میاخیل صاحب درسره وکړه نو لومړی ورځ باندې خو میخیل صاحب سره تماس مې کړی و وټساپ کې مو ته میسج کړی خو دا دومره مصروف چې تقریبا په درېیمه ورځ یې راله جواب راکړه اوله ورځ مو په کور کې تېره کړه ملګري دوستان ډېر راتلل هر چا سره دې خدای ښه وکړي دویمه ورځ باندې بیا د دیوګل درو ته تلي وو نوې ساحه وه 2-3 ساعته مزل کړی مخلص صاحب بیا مو دې ځایونو درد کوو نوې ځایونو نو درېیمه ورځ باندې بیا غم شریک صاحب راغلی محمد هاشم غم شریک موږ سره ناست وو فکر کوم هغه اوس رخصت شو جلال آباد ته لاړو او نن ورځ مو ټوله له هغوی سره تېره کړله مشاعره مو ورسره وکړه ښه ډېر ښه ډېر ښه بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د اختر ورځې شپې دي ډلې ډلې ځوانان د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته ځي د هیواد د جنتي هوا د هیواد د جنتي منظرونو خوند اخلي دا ډله ځوانان ګورئ دوی هم خپل کور کارونه ټول پریښي دي او راغلي دي د سید جمال الدین افغان ټاټوبي ښایسته کونړ ته او کونړ کې بیا په سپین جومات کې دي دوی هم یو ښایسته بنډار جوړ کړی او زړه مې وغوښتل دوی سره خبرې اترې وکړم او نه پوهېږم چې اوس د کم چا سره خبرې وکړم ځکه ټول دې ته آماده چې خبرې وکړو څوک به داسې وي چې ما سره خبرې وکړي درنو ملګرو یوه خبره بله چې هغه زه کول غواړم دلته نه یوازې چې د جلال آباد کونړ او د دې سیمې خلک دي بلکې د مرکز کابل نه هم میلمانه راغلي دي دا زموږ لپاره ډېر د افتخار ځای دی چې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو نه خلک راځي او د کونړ د دغه جنتي هوا نه خوند اخلي نو غږیږو چې هر څوک په لاس راغی نو سلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه نوم مبارک دی نوم یې عبدالغفار عبدالغفار د کوم ځای نه راغلی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ماشاءالله څه کیسې وي تګاب کې نو دا کیسې پسرلی دی هوا ښه ده او دې ته سړي زړه غواړي چې لاړ شي روژه پکې نه وه روژه خو ډېره ښه تېره شوله څو ورځې روژه وه پکې 9 دېرشتمه ولې ونه نیوله دېرشمه خدایي ده نو خدایي ده دا میاشت 9 شوه نه که داسې وي نو خو هر کال به بیا 9 شو او که چا څه وایي څه کیسه زه ورته وایم چې خدایي ده بالکل دا شته دا خو 9 شته پکې یو دېرش نه شته پکې یا 9 شته یو دېرش نه شته پکې نه بیخي نه روژه کې نشته نو څنګه 9 راځي او یو دېرش نه راځي موږ چې ماشات او ماخلو کله یو دېرش راشي کله 13 راشي کله 9 نه دا خو بس د الله تعالی کار دی که ماشات خو موږ په لاس جوړو دا خدای جوړ کړی د کاپیسا نه په کابل راواوښتلې کابل نه بیا لغمان ننګرهار او دا د کونړ کاپیسا نه سروبي باندې راغلو بیا په لغمان باندې راغلو سروبي کابل کې نه راځي که څنګه او د ولسوالۍ ده که نه په کابل نه کابل یاد کو کړ څنګه و سفر دې څنګه و بالکل ښه خوندور ځوانان
په میلو باندې وتیو رش زیات و دلته چا مېلمه دي دلته نو دغه دوستانو سره دي ډاکټر صاحب صاحب ډاکټر صاحب صاحب ورونه دي نو دوستان دي دا ټول سره مېلمانه دي لکه دا پهلوان دی دا مېلمه دی کوربه دی دا کوربه دی کوربه یې هسې ځان یې مېلمه نیولی دی هسې ځان یې مېلمه خیوې ولسوالۍ دا خو خیووال دی نو دلیجې خو نه دی مونږ ته یې دا ځای ښودلی که تا دې دا ځای ښودلی دی مونږ ته یې دا ځای څنګه و مېلمانه دې ښه وزر کړی که نه یاره انشاءالله تر دې دمه خو ښه وزر کړي دي او نور هم کوشش کوو خوشحاله دي که خفه خوشحاله به انشاءالله خوشحاله څه شی در باندې وخوړل څه چې نصیب کې هغه مو خوړل هماغه د نصیب کې څه راته وکړه چې دې وخوړل بالکل نو چې دي دا اختر مخه الوګان اختر مخه غوښې دي الوګان دي میوې دي تازه وچې بادام پستې هغه وخت موږ نه برابرېږو ډاکټر صاحب وړو دي انشاءالله ماښام زموږ مېلمه هېڅ خبره نشته چېرته مې وړې خیوې سلامپور ته بله زما در سره ته مې مه وړه نشته خو یو ځای به ځو او زموږ مېلمه ډاکټر صاحب سره غږېږم چې خرچه هم کړې ده اجازه ده ډاکټر صاحب چېرته یې ښه ډاکټر صاحب انصاف ته یې ما په تا ګوته نیولم دا ډاکټر صاحب ښه ډاکټر صاحب پسې منځ ته نه راځي راځه که نه ډاکټر صاحب څنګه یې خرچه ډېره کړې وه که لږه خرچه خو کېږي خرچه خو او ملګري دي خپلوان دي د کوم ځای نه دا مېلمانه دي راغلي وو کابل نه راغلي دي تګاب نه راغلي دي ننګرهار نه راغلي مختلف ځایونه راغلي ښه ښه د دې کیسې به کوو لږ روژې ته ستنېږو روژه خو شکر الحمدلله ما خو لا پوښتنه نه ده کړې ښه روژه کې دې څو روژې وخوړلې روژه خو نه ده خوړلې شکر الحمدلله څو دې ونیول څونه چې اسلامي میاشت وه ما هم پوره نیولې دي پوره دې ونیول ډېر او مریضانو باندې وایي څو روژې دې وخوړې هغه وایي مریضان خو چې کوم مریض ته ضرورت یې هغې ته ویو چې روژه وخوره او کوم ضرورت نه وي ته پې څه پوهېږي چې دا ضرورت دی که نه ضرورت مطلب دا دی چې ګردو تکلیف وي د زړه تکلیف وي ما او هغې ته باید چې روژه وخوري ښه ښه ډاکټر صاحب د اختر لومړۍ ورځ هم تېره شوه دوهم هم تېره شوه پسې درېیم هم تېره شوه څلورمه ورځ دې ده څومره ملګرو کره ورغلې او څومره ملګري تا ته راغله اختر خو دې لپاره دی چې سړی چا کره لاړ شي او څوک راشي نو خپل خپلوانو کم ټولو کره تلي او ملګرو کم تلي او ټول ملګري راغلي دي او دا ټول راغلي خلاص شوي دي راغلي دي کوم یو پاتې نه او کوم چې پاتې هغه ټول لارې موجود دي ان شاء الله یعنې دا ټول چې کوم ملګري وو چې څوک ورکره راغلي یاستئ درنو ملګرو څوک چې ډاکټر صاحب پېژنې که دې اختر کې ورته راغلي یاستئ بس دغه یې ملګري دي او که نه راغلي تاسې ملګري ناست دي ملګرو خیر که هغه ملګری کمنټس مه کوئ چې کوم ملګری نه راغلی او نه تا ویل که ټول راغلي دي سبا راشي انشاءالله تا دا خبره وکړه ډاکټر صاحب چې ټول زما ملګري راغلي دي او که څوک نه راغلي هغه زما ملګري نه دي نه دی ټول ملګري دي ولې څوک چې په کیمرا باندې ما ګوري ټول زما ملګري دي او ټول پښتانه انشاءالله ټول ته اختر مبارکي وایم او ښه وخت ولرم ښه وخت ولرې تا خو داسې په لنډو کې راته وکړه اوس بله پوښتنه هم نشو کولی نه وکړه مخلص صاحب ښه ښه نو دغه د بنډار کې څه راته وکړه خرچه یوازې تا کړې وه که نه د ملګرو سره اوږه وړې ده هغو ته مه ګوره ما ته ووایه اوس راځم خبرې لږ هغه ته مه ګوره دا زمونږ یو ورور د هغې زوی پیدا شوی و ښه د هغې حقیقه وه مبارک دي ده او د هغې حقیقه وه او مصور صاحب بیا پیدا شوی و د هغې حقیقه وه او دا ټول ملګري هغې دپاره راغلي مصور صاحب نوې مېلمه دې مبارک شه خدای دې ورته نیک صالحه لوی کړي ستر کړي ډېره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ ماښامې به چېرته یې زموږ او ستاسې د کاره انشاءالله دلته یې کوئ او مالته راسه کوئ نه چې چېرته تاسې ځئ هلته ځو انشاءالله زموږ ځای ته به ځو موټر کې ځای لري که نه لري موټر کې خو انشاءالله فریز کې خو ډېر ځای لرو فریز کې فریز لکه په بل چا تاوان کړم که څنګه موټر مې نه پاتې هغې ذمهواري کړې چې 6 کسان وړم څوک ته ښه وړې مې اوس موټر راوباسه موږ او تاسې ځو دوی به راپسې راځي مخلص صاحب غونډ افغانستان غونډ داسې ویل چې پښتانه کوم ټول نړۍ کې دي هر ځای کې ستاسو مینوال ډېر زیات دي او خاص کر ما ډېر تعقیبولې په دغه کې دا نیټ کې مې ډېر زیات تعقیبولې او فالو کړی مې انشاءالله او ډېر دا زموږ لپاره ډېر د افتخار ځای دی چې ډاکټر صاحب د ځوانانو تر څنګ تعلیم یافته کول هم موږ تعقیبوي او ډاکټر صاحب یو مثال یې تاسې یاستئ چې دومره مصروفه ژوند کې موږ ته وخت راکوئ او زموږ ویډیوګانې ګورئ زه پوهېږم چې موږ به دومره څه نه وي کړي خو دا ستاسې مینه او ستاسې دغه مهرباني موږ ته لا انرژي راکوي چې کار وکړو بس ډېر درنه خوشحاله چې کونړ ته راغلی او د دې ځای د منظرې خلکو ته مطلب د تلویزیون د لارې یا د ټیک ټاک د لارې یا د یوټیوب د لارې خلکو ته نشر کوئ ستاسو ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته خوشحاله یم چې ډېره مننه
ډېره مننه ځوانانو له تاسې هم چې راسره وئ خبرې اترې مو سره وکړلې که ستاسې اجازې زه به خدای پاماني واخلم او جلال آباد ته به ځم خو د هغه سره صحیح دی ډېره مننه ګل لیدونکو له تاسې هم زښته زیاته مننه چې له پیله تر پایه راسره وئ او دغه برنامه مو تر دې ځایه تعقیب کړله زه محراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان